سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د 2024 شپږیزه کرکټ لیګ نهم پړاو سیالۍ پایلوبه به سبا غرمه ترسره کیږي. په دغه پایلوبه کې به دوه پیاوړي لوبډلې د یو بل پر وړاندې لوبه ترسره کوي. دواړې ډېرې زبردست قوي لوبډلې دي چې پایلوبې ته یې لاره پیدا کړې ده. دغه پایلوبه په کابل کرکټ لوبغاړي کې سبا غرمه پر 11 بجې پیلیږي. که وګورو په دغه شپږیزه کرکټ لیګ کې دواړه ډېرې قوي او پیاوړي لوبډلې دي او ښه لوبغاړي هم ورسره دي. په لومړي ځل امو نینګانو د شپږیزه کرکټ لیګ پایلوبې ته لاره پیدا کړې ده چې د امو نینګانو لوبډلمشر عظمت الله عمرزی دی. داسې فضل حق فاروقي هم ورسره دی، عبدالمالک شرف الدین اشرف او داسې د بند امیر لوبډلې ته که وګورو، د بند امیر لوبډله هم ډېره قوي او پیاوړې لوبډله ده چې د بند امیر لوبډلمشر حشمت الله شاهدي دی. داسې نوین الحق ورسره دی، علامه محمد غضنفر ورسره دی، ننګیالی خروټی ورسره دی، داسې صدیق الله اتل ورسره دی. نو دواړه ډېرې قوي او پیاوړې لوبډلې دي او ښه پایلوبه به ترسره سي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج فالو چینل سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک ګورئ، د ټیک ټاک آی ډي هم درسره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ.